دا طالبانو په 2 مرحلو باندې بیت المقدس ته نږدې ساحه ده 2 مرحلې د بیت المقدس لا نږدې ده مرحله طالبانو مونږ پړاو ورته وایو پړاو یو پړاو 2 پړاوه دا طالبانو پخواني سفرونه بچول پیاده قافلې بچتلې هلته به داسې کېدل چې مثلا سهار به مزل شروع کړي طالبانو تر دې غرمې نږدې غرمې پورې به چې مزل وکړي بیا به هلته واړول دغه یو مزل ته به پړاو ویلي د تاسې وطنو کې د پړاو نه کېسته طالبانو اوس تاسې نه ورکېږي اوس هم شته که نه اوس یو پړاو چې ده د دې کابل نه د چرسیاو بل چې ده بیا لوګر ته چې ځي دې لاره کې لوګر کې کم بل ځای ده دریم چې د عین اتمور د طالبانو لوګر کې دریم پړاو دریم د که څلورم دریم پړاو به زه فکر کوم ځکه دریم پړاو ته دغه د سفر اندازه هم راځي دا هغه پیاده تګونو باندې مخکې همداسې نه کې مقرر شوي که تاسې هم سپین ږیرو نه پوښتنه وکړئ طالبانو تاسې ته به مو وایي چې یو پړاو به بیا به له غجې نه بل دې ته مرحله وي طالبانو عربي کې ورته مرحله وي مونږ پړاو ورته وایو نو دا شیانو سره هم ځان بلدوئ که دنیا څومره وړاندې ځي مخکیني شیان هم طالبانو زده کول مخکیني شیان دا خپله بیرته علم دا داسې و طالبانو شرحبیل ابن العمر الغساني نومېده رسول علیه السلام یو قاصد ولیږه یو رسول یې ولیږه استازی بصرات یې ولیږه نو هغه حارث ابن عمیر نومېده د حارث ابن عمیر چې رسول الله ولیږه دا رسول او استازی او قاصد او سفیر نو هغه خط هلته شرحبیل ابن العمر الغساني چې دا د رومیانو د لښکر یو له مشرانو نو د قیصر له عمراو نو دی هلته شهید که د حارث ابن عمیر شهید رسول الله ته خبر شو نو جنگ ته تیاری ونیه جنگ ته تیاری ونیو طالبانو جنگ ته 3000 صحابه تیار کړل چې تاسې جنگ ته ورسئ او د رومیانو سره جنگ وکړئ طالبانو د کافرانو لښکر 1 لک طالبانو ته نه لښکر و د موتته د بلقا سره نږدې شام ته دوی چې ورغلل د 3000 سره 1 لک لښکر راووتل او 1 لک تنه د هرقل سره طالبانو قیصر او هرقل سره طالبانو 1 لک هغه نور را روان وو خو دا 1 لک د جنگ په میدان کې د مسلمانانو سره مقابله شوه مونږ د ډېرو مونږ هر وخت کې تاریخ کې دا ثابته کړې ده چې مونږ لږ د ډېرو سره جنګېږو ماته هم ورکوو خو غږ علت دا وي طالبانو چې مونږ په الهیت پاتې سو او چې لږ کار مو طالبانو اسبابو ته کړی وای دا د مونږ ډېره لویه ناکامي ده هر وخت کې مو دا ډېره لویه ناکامي ده چې اسبابو ته کار نه کوو نو رسول علیه السلام ورسره لا نړي رسول الله ورته ویلي چې د جنگ مشر به زید وي که زید شهید سو جعفر طیار به که جعفر طیار شهید سو عبدالله ابن رواحه به بیا طالبانو چې کله جهاد ته لاړل بیرغ زید ابن حارثه ته ورکړ او رسول علیه السلام تر سنیة الوداع ورسره روان وو صحابه هم 3 وړه قمندانانو ته نصیحتونه کول چې داسې به کوئ دې ته تشریع وي طالبانو تشریع دې ته وي چې کله ته یو امیر جهاد ته لیږې لښکر چې روان سي دا مشر امیر به ورسره ځي لږ پیاده به مزل ورسره کوي داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه تر سنیة الوداع پورې طالبانو ورسره لاړ رسول علیه السلام هغه ځینې بیا رخصت کړل او بلخا د شام موتتې ته ورسېدل او هلته د دوی په مابین کې جنګ وشو دا 8م کال د هجرت طالبانو جمادی الاولی د جمادی میاشت ولا او 1 لک دښمن وو 1 لک خو د جنگ په حالت کې وو 1 لک نور هغه د هرقل سره مآب نومې جي ته را روان نو جنگ شروع سو طالبانو زید ابن حارثه رضی الله عنه شهید سو بیرغ طالبانو جعفر طیار صاحب راواخیسته جعفر طیار صاحب چې بیرغ راواخیست یو لاس پرې هغه بل لاس ته هغه لاس پرې د دې په شونټیو لاسونو د بیرغ داسې نیولی وو ترې ونه غورځېدل نو اخر طالبانو وارونه پې وکړل داسې 2 ټوټې کړه طالبانو جعفر طیار صاحب یعنې په منځ 2 ټوټې طالبانو دومره ډېر زخمونه الله عز وجل د ده په بدن کې ول تر 90 نم زیات زخمونه د په بدن کې ول د جعفر طیار صاحب رضی الله عنه ته هغه صحابي و طالبانو چې دینه یو کال مخکې خیبر ته راغی که د رسول علیه السلام د تره زوی رسول الله ورته ویلې زه نه پوهېږم چې زه ډېر خوشحاله یم په فتح د خیبر او که په قدوم د جعفر باندې ځکه ډېر وخت باندې د دوی سره ملاقات سوی مهاجر ول د انقطاع او لارې باندې وي رسول علیه السلام صلی الله علیه وسلم بیا بیرغ طالبانو دی چې کله جعفر طیار صاحب زید شهید سو طالبانو د اس نه راکته سو تورې راواخیسته خپل اس پښې پې ووهلې د خپل اس چې دښمن ته اس پاتې نه سي
اول من عرقب الفرس في الاسلام، اولینه هغه سړی د چې خپل اس پکې ګوډې کړې د طالبانو اس حلال کو چې دښمن تر استفاده ونکړي. علماوی طالبانو د موږ د علمي سیر علماوی که دښمن محاصره کړي تا سره وسله وه مالونه در سره ول که خبردار مالونه ټول حلال کا او به وسوځه چې دښمن استفاده تر ونکړي. او که چیرته وسله در سره ولا یا کوشش وکړه چې د پنی کې چې دښمن یې ونه باسي او که داسې نه کړي د طالبانو بیا داسې چلو وکړه چې ماته که هلاکه که چې دښمن استفاده تر ونه کړي. دا ځکه د جعفر الطیار رضی الله عنه د هغه نه معلومیږي. علی قاری رحمه الله په فتح باب العنایه بالشرح النقایه کې دا خبر لیکلی.